زما شان ناراسته ده په دې مې ډېره خوښه ده. نه زه ډېره ناراسته یم والله دا خبره دې صحیح وکړه. قید اعظم د مړه وخت تر کلي کې تېروي نه راځي بس مړه پرېږدوئ. زه هم ګیلمنې ته ګوره دا زړه یو ځل د دوبۍ دا چکر ولګول ګیلمنې یو ځل مړه دوبۍ کې روغ انسان خرابېږي جینکۍ روغه جینۍ به وي خراب ما ته ته څه وویله ماحول کې لکه څنګه چې ماحول وي انسان هغسې شي. دوبۍ ماحول داسې دی چې آزاد ماحول دی ډېر زیات نو زمونږ دپاره نه دی هغه او بیا مونږ حسن پرست یو ښایسته هلک مو په لاره لیدلی نه قسم دی که مونږ ته نه ګوري داسې حرکت ورته وکړو چې پخپله راوګوري. دغلته خیا وایه زه دلته خیا مونږ نه دلته څوک په لاره روغ نه شي تللی ګاډي کې وګورو زه چې ګاډی ډرایف کوم چې وګورم ښایسته هلک دی چې کوم ځای پورې ورپسې ځم. ګیلمنې ته هم حسن پرست دی سخته اوس نه چې رامنې کې بیا ورسې څه کوې منټه پس زه په سړي مینېږم بیا ورسې څه کوې چې لکه مطلب څوک دې خوښ شي یعنې چې څوک مې خوښ شي بس هسې مطلب څه یعنې اوس تا یو بوډاګی خوښ شو یو ګاډی دې خوښ شو یو کور دې خوښ شو چې یو څومره ښایسته دی یو بوټی دې خوښ شو ګورې څومره ښایسته دی انسان ته هم دغسې او څومره ښایسته دی ظالم بچې ګپ شپ پر سره ولګېد ښه دغه که ونه لګ نصیب خبره هر سړی خپل نصیب ګیلمنې کم سے کم یو پپه خو دې بیا اخله که نه یاره دا کار مې یو پیر کړی خو بس چانس و خطا شو یو پیر مونږ چې کار ته تللي وو زه څومره تنګه شوم که نه ما سره ډېر کسان مونږ ناست وو بور څه شي انسانه چکر کې یعنې زړه مې سم په تنګ شو. یاره چېرته تللي وو بره بابوسرټاپ ته تللي وو دومره لرې تللي وو بیا سوات ته لاړو سوات نه بیا دیر ته لاړو هلته یو کس و هغې پسې لاړو دیر ته هغوی مونږ له روټۍ کلې وه واجد دلته ټول پېژنې ټیک ټاک یې کوي هغه شاعري هم کوي چې مونږ هلته په ټوله لاره ما ورته وویل هغه چا چې ډرایف کوو ما ورته ویل خدای او د قرآن خاطر وکړئ یو ښایسته شان هلک راته وګوره یاره په ټوله لاره م کتو که نه ما ویل صرف یې راته وګورئ نور زما کار دی چې پسې ګرځېدو نه پیدا کېدو نو ما ته اوس هغوی وایي چې ته به رانیسې ته ښکلی ته به ورته وایې څه یو پکې مشوره راکړه مونږ به ورته شاته آواز وکړو چې بلکل ستا په شان ترور مړ د الله دې وبخښي د هغې په مینه دې خپلوي وقامه را شیشه ټکوئ وقامه کې چې ته غوښه خاودې شیشه نه ټکوئ ښه نو دومره پورې یعنې زه تللی یم په یو کس پسې چې یعنې زړه مې وایي چې روی نیسه وایي چې ښکلی که بیا یې پرېږده ګیلمنې څنګه واړه دې خوښېږي چې لکه مطلب داسې سپینې مطلب چې هغه صحیح ځان ته انسان راکاږي اټریکشن ورکړي هغې کې نه چې ګیره میره یې دغه دې خوښېږي او چې ګیره یې نه وي مړه هغه خو بیخي نه یې خوښه خو سم جینکۍ وي ګیس درې ګلان زما مطلب اوس دلته لایف کې زه ناست وم وختي نه ویم خدای مې بچا دا ځل مینېږي که نه بس لاړم سر مې وخوړ مینېدو دپاره څه کومه کار پکار وي چې سړی هغه کار وکړي کاشي ما نه یریږي که نه کاشي وایي زه تا نه یریږم که څنګه کاشي ته یریږي دلته یو دی وایي زه قاري یم وایي ورته وایي چې قاري صاحب دې خوښېږي دا د سړي زوی دی دا ګوره ما ته څه ویل چې اټریکشن یې چې هغه مطلب هغې کې هر قسم بوډا ځوان ځینې خلک داسې وي چې د 40-50 کالو خو ښکاري د 30-35 دولت ورسره یې پیسې ځان یې سمارټ ساتلی ګیلمنې داسې لکه مطلب زما په شکل کې دې واړه خوښېږي ولې نه چې اوس
زړه دې پې ورشي ولې په تا کې څه کمی دی خو بس دا ټیم مې زړه چاودلی دی نو زړه مې مات زه دې داسې لږ لږ خوښ شوم لږ څخه ډېر مې خوښې ځکه خو د سره دلته ناست یم خو څه ویلی نه شو یا رب تیرا لاک لاک شکر اچھا ګیله منې څه ویلی نه شو دلته تازه تازه اوس دلته ناست یې اوس به وایي چې ته بې وفا یې که نه یعنې اوس به هغه وایي چې تا ماله دوکه راکړه زه غواړم دا خبره په هغې ورشي چې تا ماله دوکه راکړه چې ته ما پرېښودې زه د نه بل له لاړم دا خبره کنفرم کوو که نه دا کنفرم شو بیغم شیرعلي دې غواړي شیرعلي تښتي یار بې وفا خو یې ولې څه بې وفایي مې درسره کړې جان من دغه خوله چې ورته جان وي خو دې تباه کړه زه خو ټولو ته جان وایم ما ته چې څوک یو پیر شیشه هم وټکوي زه ورته جان وایم بې وفا خو نه یاست خبره زه بې وفا کېدی نه شم یار بې وفا خو هغه یې چې ګوره دلته یو یار ونیسي تا بل ونیسي زه خو ټولو ته مخامخ وایم چې ته مې هم خوښي ته مې هم خوښي ته مې هم خوښي زه خپله کنفیوز یم وای ټولو ته وایم بیا دلته خطا کي سړی که نه ګیله منې زموږ نه طرف خطا کړی دی دا خبر زما مطلب اوس دا دی چې ګوره اوس ستا مینهوال دي تا ته ناست دي ته یې خوښي خو ستا به خامخه خوښي ګیله منې ولا زما خوښه څه ویلی نه شو بس ګیله منې ستا را خوښېدو درې رازه دي درې د جینۍ په خاموشۍ کې ها وي یار باش دی درې رازه دا چې یو خو ستا لایف ما ته چا را شیر کړی و هغه په ما ډېر ګران و ویل راشه د ګیله منې میچ دی دې نه مخکې ته ما نه پېژاندې نوم مې د اورېدلی خو پېژندل مې نه وي بیا دویم چې ته به ما وکتې ستا په هغه انداز د پیکې ګیم و ته داسې په قلاره ناسته وې ما وې چې دا نو دا ده دا بیا مړېږي نه نور خو ته پوهېږې قسم په خدای د دې رای ولا چې تباکۍ دي دې هسې ناسې بس عورت کی خاموشی مرد کی بنیاد ہلا دیتی ہے چې کومه جینۍ درته غلې شوه که نه پوه شه چې بس دا مې تباه کوي بربادۍ مې او بیا چې د دې د ویډیوګانې ما وکتې کېږم چې برباد دي کم تباه دي یا ګیله منې خدای دې مړه مه کړه زه ځکه تا ته غلی کېږم د تا سره بار بار دارې خبر جواب در کوم که څه لږه غلی شوم که نه زما خو زړه یې وخت قربان زما کلمۍ ډېره ساده ده او دا خو ده یا رب ما ته ټول وایي ته دې غټو غټو هاسټرانو سره ګیمونه کوه ستا سپورټ دی دا دی هغه دی ما ویل هغوی دومره تیزې تیزې خبرې کوي او شور کوي او لایف شیر او ډبل ټیپ او دا او چې زه ورته پکې داسې د بوت غوندې ناسته یم هغوی خو ما سره گیم نه کوي دا خبره ټیک ده هغه هوسټینګ جدا دنیا ده هغوی هوسټینګ چې دی هغه جذباتي دغه حیف زه ورته داسې ناسته یم او هغوی چغې وایي نو قسم دی په بلاک به یې ویشته ستا هغه پیکې کې چې ما هغه انداز ول د ما ژوند دی وکړه بس ما چې کله لولې پیکې وه ما ته 60,000 کسان ناست زه ورته داسې ناست بیا چې د ساقي جان څه پیکې وه هغې خو تا ګپ لګاو خلکو د برباد زمري ایشتو زار وخت گپ لگو ما نه کیږي نه یار پته نشته ولې
که زه ډېر رمضان کې هغه دغه راولم خو نه کېږي. ولکانو را ډېر نه شیشه ډېر به زه څه ووایم ګایز ډبل ټیپ. عبدالحق پته نشته څه کمنټ لیکي ګډوډي لیکي نه پوهېږم. ته ما ته وګوره عاجزانو خلکو نشانې مونږ په آیفون کې هم دا موبایل استعمال. ایم کې دا غلطه کوي چې ډبل ټیپ نه کوي. ګولان نه ولي ډبل ټیپ نه کوي نو څه فایده شو یار. باز ویلکم باز میسج مې درته کړی و یار اکسیډنټ دې کړی رښتیا. ژوند پرسته دی سمه ژوند پرسته. الله دې خیر وکړي خوږ شوی خو پکې نه یي. انځور راغی ما هغه ویډیو کته مایل کوي بل چا ویډیو پوسټ کړی. نه به شکر دی چې بس ته روغ یې مړه نور به کېږي. یا انزو یا جان قربان جگره I love you. یار دلته تاسو ټول ناست یې وایي ما ته ګورئ شیشه هم ورسره ټکوئ. زه لږ سوچ فکر کې تللی یم. زما د ټولو یارانو دا خوښه ده که نه مسله دا ده. انزو تھینک یو ویری ویری مچ. دا انزو خو زما ملګری دی. مسله څه ده تاسو ته پته شته د ټیک ټاک کې نه دی احسان علیکم د ټیک ټاک کې چې څومره ګفټران دي ټول مطلب فالو کړي مې یم فالو کړي مې هم دي داسې پکې شته چې هغه څوک نه فالو کوي که خیال دې کړی خو مونږ فالو کړي ځکه چې زمونږ یې سپورټ کړی داسې ګفټر نشته ما ته څوک وایي ستا خلاف څوک نشته زه چا زړه نه ماتوم. مین خبره ده. د جینکۍ څوک وایي که نه یا هلکان وایي او د هلکان ګفټران ځکه د جینکو ته ګفټینګ کوي دا دي هغه دي دې نه څه مطلب وي دا وي یاره زه خو یم چې د سراسر دروغ دي. ما خو اوسه پورې یو ځل طلاق ونه لیدو چې ما ته انبوکس کې میسج کړی چې ګیلمنې نمبر خو دې را انځو کور دې ودان دا شیرعلي لږ ګورو ښه شیرعلي ته وګور یار زما د موبایل هینګ شو دا والی